تاسو وګورئ پاکستان په دغه 2 کالو کې یا 3 کالو کې 3 کال ورسره باندې دی چې جوړ شوی دی. په پاکستان کې دوی ډېر هڅه کړې ده چې د اسلامي امت او د اسلامي ملت خبرې وکړي، خو که چیرې په پښتونخوا کې او یا په بلوچستان کې پښتون یا بلوچ وژل کېږي، موږ تاسو به نه وي لیدلی چې کوم پنجابي یا سیندي په غم اوښکې تویې کړي وي. له بده مرغه په افغانستان کې چې ډېر د یو واحد ملت خواته تللی و د 30 کالو کې، دلته هم دومره لاسه وهنې شوي دي چې که په فلسطین کې موږ شهیدان ولرو، که په فلسطین کې هلته خلک شهیدان شي، نو په هرات کې او په کابل کې د هغې لپاره مظاهرې راایستل کېږي، خو که په شینډنډ کې، که په هسکه مینه کې، که په شاولي کوټ کې، که په بالابلوک کې، که په زرمت کې، که په خوست کې زموږ پښتانه وژل کېږي، له بده مرغه څوک خپل غږ هم نه پورته کوي. له بده مرغه داسې یو تریخ واقعیت راغلی دی. نو اجازه راکړئ چې نن واقعا یوازې د پښتنو غم سره وژړو، او دا په دې دلیل که پښتون قوي وو، که پښتون له دې غمه خلاص شو، تاسو باور وکړئ چې دغه ټوله سیمه به امن وي. پښتون دومره لویه سینه لري، دومره پراخ ټټر لري چې هغه هېڅکله د بل په غم باندې نه خوشحالېږي. هغه یعنې تاسو باور وکړئ چې همدا اوس که د افغانستان په کومه بله برخه کې د رڼا جګړه روانې وي، پښتون هغه هم خپل مسؤلیت ګڼي او د هغه اور وژنه هم د هغه اور هم د خپل کور اور ګڼي او د هغه وژل خپله دنده ګڼي. نو راځئ چې نن د پښتنو غم وژاړو او د پښتنو د ستونزو په اړه خبرې وکړو. دا خو هغه حالت دی چې موږ تاسې بالفعل ګورو، اما زما اندېښنه څه ده؟ زما اندېښنه اصلي ننګونې دي چې پښتون ولس ورسره مخامخ دی. یعنې په 30 کالو کې به تاسې لیدلي وي موږ تاسې ډېر شهیدان ورکړل، ډېر افغانستان کې ډېرې ورانۍ راغللې، ډېر کاروونه به مو ګاللي وي، خو زه ته دومره په اندېښنه کې نه یم. شهیدان به هېر شي، ورانۍ به بېرته آباده شي او شاید هغه ټپونه چې موږ تاسې لرو هغه ممکن بیا ټکور شي. خو ځینې داسې خبرې دي چې هغه د یو قوم د بقا او د ژوند پوښتنې ورسره تړلي دي. که چیرې یو قوم په معنوي لحاظ سره وځپل شو، که یو ځل یو قوم په معنوي لحاظ سره خوار شو، که یو ځل یو قوم سرټیټی شو، د هغه بیا سرلوړي به ډېره ګرانه خبره ده. د هغې سرلوړی ژوند بیا مشکله خبره ده. له بده مرغه په دغه 30 کالو کې پښتون ته همیشه په دغه سیمه کې چې دلته مخکې اشاره ورته وشوه، له بده مرغه دغه سیمه د لویو او وړو لوبو، د سیمه ییزو او د نړیوالو لوبو مرکز ګرځېدلی دی. او په دغه سیمه کې د ټولو دپاره چاته پښتون ته د یو خنډ په سترګه ګوري څوک، او څوک یې د یوې وسیلې په سترګه ګوري. هغوی چې پښتون ته د خنډ په سترګه ګوري هڅه کوي چې دا خنډ باید له مخه نه لرې کړي، تباه یې کړي، د منځه یوسي، او هغه چې د وسیلې په سترګه ورته ګوري غواړي چې د خپلو سیالانو په وړاندې وجنګوي او د اناجاري لښکر په شکل سره د اجیرو عسکرو په توګه استفاده ترې وکړي. د دغه په نتیجه کې موږ څه لرو اوس؟ تاسو وګورئ، موږ د پرلهپسې مهاجرتونو، د پرلهپسې احتیاجیو، د پرلهپسې محتاجیو، د پرلهپسې دا چې کله مو تورسرې په پردیو سړکونو کې ګدایي کوي او کله له بده مرغه نورو لارو ته هم مجبور دي. پښتون په دغه 30 کالو کې دغه ستونزې سره مخامخ شوی دی. که چیرې دغه سلسله دوام کوي، دغه د جنګ کلتور تاسو وګورئ، تاسو عادي خبره نه ده. حلالول په پښتون کې دي، ځانمرګي برید په پښتون کې دی، هغه چې واسکټ اغوندي هم پښتون دی، او هغه چې واسکټ اغوندي او نور وژني هغه هم پښتانه دي. دغه چې حلالېږي هغه هم پښتون دی، او چې حلالوي هم پښتون دی، دغه ټول پښتانه دي. تاسو دغه ته فکر کړی دی کله؟ دغه وحشت، دغه کرکه، دا که په یو ولس کې یو ځل دود شي، تاسو څه فکر کوئ چې په یو نسل کې دغه دود بیا تاسې د منځه وړلی شئ؟ دغه نوی نسل چې دغسې یو کلتور سره رالویږي، دغه مخدره توکو ته تاسې کله پام کړی دی؟ کله موږ هغه ته په عادي سترګه ګورو. تاسو باور وکړئ چې دغه مخدره توکي لکه سرطان غوندې د پښتون ولس په رګونو کې او په وینو کې ورګډ شوی دی. د دغه سرطان علاج بیا داسې اسان نه دی. د دغه سرطان سره موږ همدا اوس څه باندې 1 میلیون معتادین لرو. دغه معتادین او اکثریت ځوانان دي او کاري ځواک دی. د دغه سرطان سره د مافیا په نامه یو موازي حکومت په افغانستان کې منځته راغلی دی او ټوله پښتونخوا کې منځته راغلی دی. ایټالیا 100 کاله کېږي چې زور وهي، هلې ځلې کوي چې د مافیا نه ځان خلاص کړي. هغه د یو متمدنه اروپایي هېواد دی، ځان د مافیا نه نشي خلاصولی. هغه بله ورځ ما یو خبر واورېدلو چې 80 نفرو مشرانو کې دوی ډېر ورته خوشحاله وو چې کوم نفر یې نیولی و. ایټالیا کې چې یو پرمختللی هېواد دی، افغانستان چې تیار د دغه ډول میکروب دپاره یو مساعد محیط دی، څنګه ځان ترې خلاصوئ؟ دغه نوی نسل به
چې رالویږي آیا دا به هماغه سرلوړی پښتون وي کله تاسو په دې باندې فکر کړی دی؟ زما هسې اندېښنه دا ده چې پښتون په دغه دېرشو کالو کې په معنوي لحاظ سره رټل شوی دی، په معنوي لحاظ سره ډېرې لویې صدمې لیدلي. د هره ورځ چې مکتب سوځل کېږي، د هره ورځ چې پوهنتون سوځل کېږي، پوهنتونونه یې تړل کېږي، دغه د جاهلانو لښکر بیا چاته پاتې کېږي؟ تاسو وګورئ همدا په افغانستان کې یو خوا تعلیم کوي، یا خوا پوهنتونونه جوړېږي، یا خوا کدرونه روزل کېږي، او بله خوا هره ورځ مکتبونه سوځول کېږي. حتی په غزني کې په وردګو کې دوه کلي د څنګ په څنګ اذانونه سره ولیدل کېږي، په یو کې د هلکانو مکتب سوځل کېږي او بل کې د نجونو ښوونځی خلاص او فعال دی. دا ولې؟ نو دې نه معلومیږي لکه ما چې مخکې وویل چې دلته پښتون ته د یو خنډ په سترګه کتلی کېږي او غواړي چې دا قوم تباه کړي. نو زما اصلي اندېښنه دا ده چې که د 10 کاله په دې کې تېر شول، تاسو بیخي دا اوس به شاید موږ تاسو دا ستونزې ډېرې نه احساسوو، ورته ژاړو، ورته خفه کېږو، منتها تاسو 10 کاله وروسته دې تاثیرات وګورئ. تاسو به وګورئ چې په افغانستان کې به کدرونه څوک وي، شخصیتونه به څوک وي، او هغه د سړکو په غاړه چې کار کوي هغه بیا څوک وي. موږ نه غواړو، موږ غواړو چې ټول افغانستان په متوازن ډول سره دغه ستونزې نه راوځي، ټول ښه ژوند ولري، مرفه ژوند ولري، او دا نه چې موږ ځایونه سره تبدیل کړو. او دا درته وایم چې که په افغانستان کې اکثریت کمزوری کېږي، دا د افغانستان تباهي ده. په هر مملکت کې چې اکثریت کمزوری شو هغه تباه دی. که په پاکستان کې پنجابی کمزوری شو، په هماغه ورځ د پاکستان جنازه در واخلئ. او زه تاسو ته وایم چې که په افغانستان کې پښتون کمزوری شو، د افغانستان جنازه در واخلئ. دغه ستونزې خو دي چې زه فکر کوم د اکثرو دوستانو به ورته ډېرو دوستانو به ورته ضروري، ډېر دوستان به په دې باندې فکر کړی وي، خو زه غواړم چې دا اندېښنې تاسو سره یو ځل بیا شریکې کړم. دغه دپاره څه هیلې لیدل کېږي، څه د حل لارې شته چې موږ تاسو په هغې باندې فکر وکړو. یو ډېر دوستان شاید ما نه اول کې هم همدغه توقع وکړله چې دلته وایي چې د افغانستان سیاسي حالات معمولا سمدستي هغه د اوسنۍ د ټولټاکنې او ولسمشري منډې تډې د ټولو پام کې ورګرځي. کېدای شي ځینې دوستان به دغه توقع لري چې زه اوس په دغه اړه باندې څه خبرې وکړم. زه په دغه انتخاباتو باندې البته شخصا دغه انتخابات چې اوس را روان دي نه باور پرې لرم. زه فکر کوم چې دا په هېڅ صورت افغانستان ستونزه نشي حل کولی. دا پښتون ولس له دغه کړاو نه او له دغه بحران نه نشي رایستلی. دغه چې دي شاید 7 کاله پخوا به که چېرې یو پیاوړی ولسمشر راغلی وی، که چېرې یو پیاوړی ذهین راغلی وی، ممکن افغانستان به په دې حالت کې به نه وو. منتها اوس خبره دغه مرحلې نه وتلې ده چې احمد محمود یې دا مملکت د دغه بحران نه راوباسي، مخصوصا چې خپل واک هم نه وي.